په هلمند کې 103 هکتاره ځمکه کې د شفتالو بڼونه کرل شوي دي. د کرنې ریاست د معلوماتو پر اساس سږ کال به د ولایت کې تر 1555.5 میټریک ټنه زیاته شفتالو حاصلات ترلاسه شي. د کرنې ریاست د پلان او برنامو مدیر وایي د دوی د فني او مسلکي کارکوونکو د لارښوونې پر اساس سږ کال د تیر کال په پرتله 10% د شفتالو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. نو انشاءالله ډېر خوندور شفتالو دي، ښه شفتالو دي چې د واري بڼوالانو د خوا څخه چې مثال زموږ د خوا څخه ورته د دوی ته روزنه ورکول سوې وه. همدارنګه د دوی د بڼونو دپاره موږ دغه مشورې ورته ورکړې وې، همکاري مو ورسره کړې وه. انشاءالله د تېر کال په نسبت باندې حاصل هم زیات شوی دی. همدارنګه په خوند د شفتالو په رنګ په کیفیت کې په ټولو شیانو کې تغیر راغلی دی. بازار یې هم ښه دی. دی وایي د شفتالو تقاضا کوونکي په بازار کې زیات شوي، نو ځکه یې کورنی مارکیټ غوړېدلی او بڼوالو د تېرو کلو په پرتله په خپلو بڼونو ښې پیسې ترلاسه کړي دي. بل خوا یو شمېر بڼوال وایي سږ کال د افغانستان میوجات ښه بازار لري. دوی غوښتنه کوي چې اسلامي امارت یې د بڼوالو لپاره سړې خونې جوړې کړي تر څو د یوه فصل میوه بل فصل ته په خوندي ډول ساتل شوې وي. زموږ هره میوه چې سږ کال موږ دلته په باغو کې خرید کړې دي رانیولې مو ده چې پخوا به پاکستان ته ایله وه، د پاکستان میوه به زموږ خوا ته راکلله، زموږ بازار بیا ګډ وډ کړی و. اوس چې موږ په کومه تمه دا میوه رانیولې، پاکستان میوه بنده ده، موږ چې بازار ته واستو اوس موږ میوه په خپل بازار کې په ښه قیمت خرڅېږي. په بڼونو کې یو شمېر بوخت کارګر وایي د باغونو په رسېدو سره سلګونه بېروزګاره خلکو ته د کار کولو زمینه برابره شوې. دوی وایي کورني میوجاتو سږ کال ښه حاصل ورکړي او مارکیټ یې هم ښه دی. ډېر خوشحاله ما دي، چاته 300 افغانۍ چاته 200 افغانۍ ورکوي چې هر سړی کولی شي باغ وکړي، باغ وروزي. دغه ولس به پر کار شي، د غریبان به پر کار شي، خواري به پیدا شي. کال هم پر سم شو برابر سول، انبارونه ما ورکړي دي، تور کود سپین کود، نو ډېرې خوارۍ مو ورسره کښلي دي. او افساد شفتالو من په 180 افغانۍ. د لښکرګاه ښار د میوجاتو او سبزیجاتو د پلور په مارکیټ کې میوه پلورونکي وایي هر هټیوال د ورځې تر 300 منه شفتالو پلوري چې د تیر په پرتله نرخونه لوړ او مشتریان یې زیات دي. بس اعلی درجه شفتالو چې دي په 200 افغانۍ دي او میانه شفتالو د 140 سنوي بیا زیات تر 180 پورې یو من و. مشتریان شکر دی و د بازار دکاندارانو ټول د بازار دکانداران د توزیع کو بازار دکانداران مرسولي بس د ورځې 2 خرواره 3 خرواره شفتالو موږ باسه په کوچنه کې دکانداري. د هلمند د کرنې ریاست د معلوماتو پر اساس د محل هلمند د میوجاتو او سبزیجاتو له اړخه پر ځان بسیا شوی، نه یوازې چې کورنۍ اړتیاوې پوره کړي بلکې نورو ولایتونو ته هم صادرات لري. د کرنې ریاست د مسؤلینو له قوله د دوی د فني او مسلکي ټیمو د لارښوونو پر اساس د میوجاتو، سبزیجاتو او غلجاتو په حاصلاتو کې اوس زیاتوالی راغلی چې دا زیاتوالی د بسیاینې لپاره مهم فکټور دی.